زیرک رهبري شوي توغندي او افغان هوایي ځواک نړیوال نومي لیزارډ چې په انګلیسي کې لنډۍ لټکي ته وایي 12 میگا پایکسل کمره جی پی ایس او په لیزر سمبال دا توغندی د هوا نسمکي ته د الوتکې پر مټ د استعمالیدو وړتیا لري. تر 150 کیلومترو پورې واټن په خپل چارج باندې وهي. د افغانستان دا لومړی توغندی دی چې د هوا نظمکې ته استعمالیږي. 3 ډوله د استعمالیدو وړتیا لري. اول لیزر. د لیزر نه مطلب هغه لیزر نه دی کوم چې په M4 اسلحه کې د سرې کرښې په شان وي. دا یو ډول راډیو اکټیو شعاع ده کوم چې د دښمن مخابرې، رادار او برېښنایي آلاتو نه رامنځته کیږي. دوهم جی پی ایس. د سټلایټ یا مصنوعي سپوږمۍ په واسطه کومه نقطه کې چې جی پی ایس چیپ پروت وي هلته ځان رسوي. دریم موبایل ریکاموند. که چیرته تاسو ته د دښمن موبایل شمیره معلومه وي دا توغندی هغه فریکونسي چې د موبایل سیګنال نه رامنځته کیږي پیژني او همدې سیګنال ته پرې ځان رسوي. په کوم ځای چې استعمال شي تر 400 متره مربع زیات تخریب کوي. په دې سربیره د ځان خوندیتوب وړتیا لري. د امریکا تاد او پیټریوټ توغندیو ضد دفاعي سیستم او همدارنګه د روس S300 S400 S500 نه پرته د نړۍ د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه یې نشي کشف کولی. دا توغندی په 2009 میلادي کال کې د اسرائیلو لخوا جوړ شوی دی او اوس یې د افغانستان په ګډون 22 هیوادونه لري او 114 نورو هیوادونو یې د ترلاسه کولو هڅې پیل کړي. یا توغندی هغه هیوادونه ترلاسه کولی شي چې د دې توغندي لیسنس ترلاسه کړی وي. افغانستان وروسته د اسرائیلو، امریکا متحده ایالاتو، جرمني، انګلستان، جاپان، برازیل هیوادونو څخه اووم هیواد و چې د 6 میاشتو تمریناتو وروسته د توغندي لیسنس په 2014 میلادي کال کې لاسته راوړ. د یاد توغندي د ترلاسه کولو مهم شرایط دا دي: 4 جی جیټ الوتکې ولري لکه F-14، F-18، خرونیټ F-22، ریپورټر I-90 سوپر ټکانو، I-10 ټانډربولټ، میګ 9، سوخسو 28، 10، 50 او سپر میګ 15 او همدارنګه دغه الوتکې باید په سپیشل ویپن ټیم سیستم باندې هم سمبال وي. دا هغه سیستم دی چې الوتکه د رادار په واسطه توغندی رهبري کولی شي. افغانستان یوازې 28 I-90 سوپر ټکانو الوتکې د دې توغندي استعمالیدو وړتیا لري. افغان هوایي ځواک اوس 1300 دا ډول توغندي لري. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ 5م هیواد دی چې دا ډول ډیر توغندي لري او دا توغندي افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو راټیون شرکت لخوا ورکړل شوي دي. پاکستان په 2019 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې یا توغندي نه دي ترلاسه کړي.